د 1999 کال د نومبر په 12مه د هند ډیلی ښار له پاسه په هوا کې دوه الوتکې یو له بل سره دومره شدید ټکر کوي چې له امله پکې د دواړو الوتکو ټول 340 مسافر ځمکې ته تر رارسېدو مخکې په هوا کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. اوس په نړۍ کې خورا زیاتې الوتکې غورځېدلې او حتی ورکې شوي هم دي چې له امله پکې بې شمېره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو دا پیښه چې د دلی ښار ګګنپتي په سیمه کې رامنځته شوې د الوتکو په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل کېږي. د څېړنو له مخې د دلی اندرا ګاندي هوایي ډګر څخه هر کال شاوخوا 8 میلیونه مسافر مختلفو داخلي او بهرنیو ښارونو ته سفر کوي. له همدې امله دا هوایي ډګر د نړۍ تر ټولو په مصروفو هوایي ډګرونو کې شمیرل کېږي. خو په کال 1996 کې د اندرا ګاندي هوایي ډګر ټکنالوژي نسبتا نوې او عصري نه وه، خو بیا هم یوازې له دې هوایي ډګر څخه د هند نیمایي برخه خلکو سفر کاوه. له همدې امله د دلی له پاسه د الوتکو سفرونو کې له هغه وخته یوازې په یوه هوایي لاره بې کچه ګڼه ګوڼه وه. اوس د داسې هوایي ډګرونو لپاره دوه هوایي لارې وي، یوه هغه چې پرې الوتکې له هوایي ډګره خارجيږي، بل لار د دې لپاره چې الوتکې په هوایي ډګر کې پرې کېنول کېږي. خو په دې هوایي ډګر کې یوازې له یوې هوایي لارې څخه په دواړو برخو کې یعنی په خارجېدو او داخلېدو دواړو کې کار اخیستل کېده، هغه هم په داسې حال کې چې دې هوایي ډګر یوازې یو رادار لري. په هوایي ډګرونو کې رادار د دې لپاره لګول شوی وي چې د الوتکو موقعیت، ارتفاع او حرکت تعقیب کړي ترڅو د هوایي ټرافیک کنټرولرانو ته دقیق معلومات ورکړي. دا ټکنالوژي د الوتکو د خوندیتوب او مدیریت لپاره یو بنسټیز رول لوبوي. اوس د اندرا ګاندي په څیر مصروفو هوایي ډګرونو کې باید دوه رادارونه لګول شوي وای. لومړی یې د دې لپاره چې د الوتکو ټرافیک کنټرول کړي او دوهم یې د دې لپاره چې د الوتکو ارتفاع، سرعت، شمیر وغیره وڅاري. په اندرا ګاندي هوایي ډګر کې د یوې هوایي لارې او رادار کمبود څخه رامنځته شوې خونړۍ پیښه پیلېږي د 1996 کال د نومبر په 12مه. له دې هوایي ډګر څخه د سعودي هوایي شرکت بوینګ 240 نومې دې الوتکې د سعودي ښار جدې ته د الوتلو لپاره چمتووالی نیو. په دې الوتکه کې د 280 مسافرو سربیره 23 د الوتکې خدماتي عملیې هم شتون درلود او تر ډیره مسافر یې هغه هندیان وو چې سعودي ته د مزدوري او نورو کارونو لپاره روان وو. د ماښام په 6:30 بجو دا الوتکه له پوره چمتووالي وروسته له اندرا ګاندي هوایي ډګر څخه د اجازې له اخیستو سره سم الوت کوي او پورته کیږي. په داسې حال کې چې د همدې ورځې په 4 بجو د قزاقستان له شمکین ښار څخه هم یوې الوتکې د ډیلی اندرا ګاندي هوایي ډګر په هدف الوت کړی وو. په دې الوتکه کې 22 تجاران او 10 تنه د الوتکې خدماتي عمله وه چې د هند په خوا سفر درلود. خو دې الوتکه لا د مخه 2.5 ساعته سفر د ډیلی په خوا کړی وو. په همدې ماښام د اندرا ګاندي هوایي ډګر کې د الوتکو هوایي کنټرولونکی وی کې د تا دنده لرله. دی د دواړو الوتکو له پیلوټانو سره په اړیکه کې و او لارښوونه یې ورته کوله. لکه څنګه چې موږ د مخه یادونه وکړه چې په هغه وخت کې د اندرا ګاندي هوایي ډګر یوازې یوه هوایي لار لرله، همدا لامل و چې له قزاقستان څخه راتلونکي او د ډیلی څخه پورته شوي دواړو الوتکې په یوې هوایي لار الوت لاره. په هر حال دا وخت سعودي ته د تلونکي الوتکې 45 کلن کپتان خالد الشبایلي د اندرا ګاندي هوایي ډګر کنټرولر وی کې د تا څخه د 10,000 فوټه لوړوالي څخه 14,000 فوټه لوړوالي ته د پورته کېدو اجازه تخلي. بل خو له قزاقستان را الوت الوتکه له د تا څخه په هوایي ډګر کې د کېناستلو غوښتنه کوي. خو د تا دې وخت کې ورته وړاندیزونه کوي چې ستاسو الوتکه باید د اوس لپاره په 15,000 فوټه لوړوالي کې وي او باید له دې لوړوالي راښکته نشي، ځکه دا وخت په 14,000 فوټه لوړوالي کې سعودي ته تلونکي الوتکې الوت کاوه. د تا غوښتل چې د دواړو الوتکو ترمنځ په لوړوالي کې باید 1000 فوټه فاصله وي. لکه څنګه چې د ډیلی په دې هوایي ډګر کې یوازې یو رادار و چې پر مټ یې یوازې په سکرین کې الوتکې معلومېدې. د دوهم رادار نشتون له امله کنټرولونکی د تا ته دا نه معلومېده چې اوس دقیقاً الوتکې څومره سرعت لري او ترمنځ یې په لوړوالي کې څومره فاصله ده. کنټرولونکی د تا د دوهم رادار نشتون له امله د دواړو الوتکو پیلوټانو سره په مستقیم اړیکه کې وو او د خبرو له لارې د دوی ترمنځ فاصله ټاکله. وی کې د تا د یوازینی رادار په واسطه سکرین کې دواړه الوتکې ویني چې یوازې په یو څو دقیقو کې دواړه الوتکې یو بل ته خورا نږدې کېږي. بلاخره دواړه الوتکې یو ځای کېږي او له یو ځای کېدو سره سم دواړه الوتکې له سکرین څخه ورکېږي. د دې صحنې په لیدو سره د تا ډیر زیات اندېښمن کېږي. له ډیلی څخه شاوخوا 100 کیلومتر لرې د چرخي دادري په نوم یو کوچنی ښار دی چې د دې ښار خلک ناببره په اسمان کې زورورې پړکې ویني او د یوې پراخې رڼا ترڅنګ تندریز غږونه اوري. مخکې له دې چې دوی د پیښې له اصلیت څخه خبر شي له اسمانه پرې لوی او وړې وسپنې راوریږي. په دې معنی چې دوه الوتکې له یو بل سره په هوا کې ټکر شوي وي. دا د هند په تاریخ کې د دوه الوتکو لومړنی تر ټولو زړه بنګونکی ټکر و چې د الوتکو د خطرناکو او مرګونو ټکرونو په لومړی سر کې راځي. خو تر دې پیښې وروسته تر ټولو لویه پوښتنه چې پیدا کېږي هغه دا وي چې ولې الوتکو په داسې حال کې هم ټکر وکړ چې د دواړو الوتکو پیلوټان د کلونو مهارت لرونکي کنټرولر وی کې د تا سره په اړیکه کې وو. As the search for bodies among the wreckage continued, several Muslim victims of the disaster were buried in a mass grave. Nearby, 70 funeral pyres were being prepared for Hindu cremations.
Investigators have started work on the flight recorders, these so-called black boxes of both aircraft. Find out more about what happened just before the crash. Investigators have started work on the flight recorders. د دې پیښې په لومړیو کې هندي چارواکو داسې ګمان کاوه چې شاید د سعودي الوتکې پیلوټ له امر څخه سرغړونه کړې وي او یا یې په تېروتنې سره الوتکه له 14,000 څخه تر 15,000 فوټه لوړوالي رسولې وي چېرته چې د مخه قزاقستاني الوتکې الوت کاوه او همدا سرغړونه یا تېروتنه د دې لوی حادثې لامل شوی وي خو داسې نه وه کله چې د پیښې ځای کې د پلټونکو ادارو لخوا د دواړو الوتکو تور بکسونه وموندل شول نو له دې بکسونو څخه د ټولې ډیټا ترلاسه کولو وروسته ټول چارواکي او د هوایي ادارې کارکوونکي حیران پاتې شول په تورو بکسونو کې له ډیټا اخیستو څخه څرګنده شوه چې د سعودي الوتکې ته چې څه ډول امر شوی و د هغه امر مطابق یې 14,000 فوټه لوړوالي کې سفر کاوه او دا ټکر هم د 14,000 فوټه لوړوالي په ارتفاع کې رامنځته شوی و په دې معنی چې قزاقستاني الوتکې له 15,000 فوټه لوړوالي څخه تر 14,000 فوټه لوړوالي پورې راښکته شوې وه چېرته چې د سعودي الوتکې د مخه سفر کاوه او دې یوې لویې تېروتنې یوه خونړۍ نه هېرېدونکې او مرګونې پیښه رامنځته کړه خو دلته به اوس تاسو ته دا پوښتنه هم پیدا کېږي چې د قزاقستاني الوتکې پیلوټ ولې هغه ځای ته الوتکه ښکته کړه چېرته چې د سعودي الوتکې الوت درلود هغه هم په داسې حال کې چې د ویکي د تا لخوا ورته د ښکته کېدو اجازه نه وه ورکړل شوې په اصل کې د تورو بکسونو څخه د ترلاسه شویو غږیزو معلوماتو څخه دا ثابته شوه چې د قزاقستان دواړه پیلوټان په انګلیسي ژبه نه پوهېدل دوی په خپلو کې له یو بل څخه پوښتنې کولې او هڅه یې کوله چې د ویکي د تا څخه ترلاسه کېدونکي معلوماتو باندې ځان پوهه کړي چې په دې پوهاوي کې دوی له ستونزې او وارخطایي سره مخ شوي وو دې دواړو پیلوټانو د انګلیسي ناسمې زده کړې له امله د ویکي د تا په خبرو سر نه خلاصېده د دې ناسم پوهاوي لامل و چې د ویکي د تا لخوا ورته د لوړوالي اندازه د فوټ له حسابه ورکول کېده خو د هغه وخت قزاقستاني پیلوټانو د لوړوالي اندازه په متر حسابوله چې د فوټ او متر ترمنځ دې اندازې لګولو دواړه پیلوټان ګنګس کړي وو بلاخره هغه څه رامنځته کړل چې د کومې ډار وو د کنټرولونکي ویکي د تا په خبرو نه پوهېدل او ترڅنګ د فوټ او متر ترمنځ د حساب ګډوډۍ د دې لامل شو چې قزاقستاني پیلوټانو له 15,000 فوټه لوړوالي څخه الوتکه تر 14,000 فوټه ارتفاع ته راښکته کړه دا هغه ارتفاع و چې د سعودي الوتکې د مخه پکې الوت کاوه اوس په داسې حالاتو کې که پیلوټان مستقیما د خپل الوتکې پر مخ بل راتلونکي الوتکه ویني نو له ټکر څخه د بچ کېدو ډیر چانس لرلی شي خو له بده مرغه دا وخت په دې لوړوالي کې دواړه الوتکې د ټینګو ورځو په منځ کې وي چې په ډیر لنډ واټن کې هم دواړو پیلوټانو ته هیڅ راتلونکی شی نه ښکارېده له دې پیښې څخه یوازې څو ثانیې د مخه قزاقستاني پیلوټ ته د خپلې تېروتنې احساس کېږي او کوښښ کوي چې الوتکه له خپل لیول څخه پورته کړي خو نه دی ډیر ناوخته شوی و له مسافرو ډکې د درنې قزاقستاني الوتکې ښی وزر د سعودي بوینګ 240 الوتکې له چپ انجن او وزر سره ټکر کوي چې د یوې زورورې چاودنې سره د سعودي الوتکې ډیره برخه په هوا کې ټوټې کیږي د ځمکې په 100 کیلومترۍ کې د الوتکې ټوټې او د انسانانو د بدن مختلفې برخې راغورځي په دې پیښه کې د دواړو الوتکو هیڅ یو مسافر ژوندی پاتې نشو د اندرا ګاندي هوایي ډګر کنټرولر د ویکي د تا پر مخ چې د رادار په واسطه سکرین کې الوتکې له یو ځای کېدو وروسته ورکې شوې وي له دې ورکېدو لږ ځنډ وروسته د امریکا هوایي ځواک یو الوتکه د پیښې ځای څخه په تېرېدو کنټرول ټاور سره په اړیکه کې کېږي او ورته وایي چې دوی په هوا کې د یوې لویې چاودنې سربیره یوه پراخه پړکه ولیده د دې پیغام تر اورېدو وروسته د تا هغه اندېښنه په حقیقت بدلیږي چې دواړه الوتکې په خپلو کې ټکر شوي دي تر اوسه پورې په هوا کې د دوه الوتکو ترمنځ د ټکر دا پیښه تر ټولو خطرناکه پیښه بلل کېږي چې پکې 349 وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړ تر دې پیښې وروسته د هند حکومت په اندرا ګاندي هوایي ډګر کې دوهم رادار هم نصب کړ او هم یې په اړوندو برخو کې نوې عصري او پرمختللې ټکنالوژي ځای پر ځای کړه د دې سربیره د هوایي چلند نړیوال سازمان ته وړاندیز وکړ چې د الوتکو ټول پیلوټان باید دومره انګلیسي ژبه زده کړي چې د هوایي ادارو سره په اړیکو کې هیڅ ډول ستونزه ونه لري دې وړاندیز د نړۍ پر مختلفو هیوادونو کې غبرګونونه راوپارول ځکه د ډیرو هیوادونو انګلیسي لومړنۍ ژبه نه وه په هر حال د هوایي چلند ادارو دا وړاندیز ومانه او تر دې وروسته د نړیوالو الوتکو پر ټولو پیلوټانو د انګلیسي ژبې زده کړه لازمي وبلل شوه خو دا وړاندیز یوازې د هغو پیلوټانو لپاره دی چې دوی نړیوالې الوتنې کوي کوم ویډیو تر دې ځایه کتلې وی لایک کړئ او د نورو اړوندو معلوماتو لپاره چینل سبسکرایب کړئ